ورسه وګوره په محله کې وګوره ښه غیرتمند خلک دي ښه معززه خلک دي نن یې پر کور تېره سوې ده ورسه یو د لاس ریړۍ ورک شه د راشن ډکه که غوړي راواخله وړه راواخله پیازو پټاټي بل راواخله هلته کور ته ورشه وکړه دا مور ته وایه چې دا چا راوړي د زکات نیت پکې وکړه په خدای دې مې قسم مې لکه چې ما و تا د ده عزت ورخوندي کو هغه لوی عظیم رب زما او ستا عزت په هغه ورځ را خوندي کې چې کومه ورځ د عزت د خوندي کېدو ډېره ګرانه خبره ده د الله رسول فرمایي وایي که چیرې چا یو مسلمان خوشحاله کوي د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه ما چې خوشحاله کوي که چیرې چا یو مسلمان ورور خوشحاله کوي خوشحالي څه مراد ضرورت ورپره کېده دي د الله رسول فرمایي دا دې زه په خپل قبر کې خوشحاله کړم د الله رسول فرمایي کوم سړی چې د مسلمان د یو خدمت دپاره مسلمان خدمت پتا کې دی ته ورسره روان شولې ولاړې 2 قدم ورسره ولاړې هلته دې هغه کار ور وکړي د الله رسول فرمایي له ګناو به الله تا په واپسي کې داسې پاکي لکه چې په کومه ورځ ماشوم له خپلې موره پیدا شوی ماشوم چې له خپلې موره پیدا شي بیا پر ده باندې ګناه نشته دا د الله رسول فرمایي د یوه مسلمان مؤمن حاجت دې ورپره کوي ورسره روان شولې تاڼې لره ورسره ولاړې سپارش دې وکړي عدالت له ورسره ولاړې تحصیل له ورسره ولاړې د چا سره معامله و بنده و هغه کې ورسره ولاړې نو تا د کار ور وکړي د الله رسول فرمایي له ګناو به په واپسي کې داسې خلاص سي داسې به د الله دا ګناوې در معاف کړي لکه کومه ورځ چې ته پیدا سوی وې ستا پر وژو د ګناو بار نه و د هغې خوا چې را روانې دا بار به الله رب العزت در معاف کړي صحیح سلو څومره ډېر معزز محترم خلک شته والله که سړی ورته کتلی سي لیکن نن مطلب شاته راغلی دی د بېعزتۍ سره مخامخ دی د الله رسول فرمایي که چا څوک له بېعزتۍ خلاص کړي د قیامت په ورځ به الله پاک تا د جهنم د اور خلاصوي دا وعده ده که چا د چا غیبت کوي تا دا سړی له غیبت را وګرځوي د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به الله تا د جهنم د اور را وګرځوي تاسو وګورئ عزیزانو چاته به الله وس ورکړی د الله په خاطر دا وتلک الایام نداولها بین الناس دا شپې ورځې دي کله به خاندې کله به ژاړې کله به خوشحاله کله به ناراضه کله به جوړې کله به ناجوړې کله به خوله د خندا ډکې کله به د خوله له ژړا ډکې دا ګردې پله اوړې نن که څه معامله برابره ده د الله له جانبه ده څه معلومه ده سبا دا خبره پر دا بله خوا راواړوي څه معلومه ده نو لحاظه داسې کورونه پیدا کوئ چې هغه سوال نشي کولی و دې ته سفید پوشه سړی وایي و دې ته سفید پوشه انسانان وایي د هغو د کور معامله په دې کې زنانې ډېرې شته یوه زنانه کونډه سوي یوه زنانه بوره سوي یوه زنانه هیڅ دا نشي کولی چې د ماښام ګوله پیدا کړي ورسه پوښتنې مه کوه دلته به دا کور کې مور ته وایي چې ما ته دعا وکړه پر عرش باندې به یادېږي پر عرش علما فرمایي وایي چې تاسو کله یو غریب سره ښه وکړئ دا مور ته چې ما ته دعا وکړه د ده د زړه څه یو وځي هغه د عرش سره لګېږي چې له عرش سره دا ولګېدی له هغې خوا به ستا ټولې د مغفرت فیصلې چې دی هغه وسي څونه زوروره خبره ده د الله رسول فرمایي چې ته مؤمن راضي کړې د الله رسول فرمایي د انسان دپاره چې جنت واجبوي چې په کومو خبرو جنت واجبېږي په هغو کې یوه خبره دا ده چې څوک د مسلمان حاجت و ضرورت ورپوره کړي مسلمان پرېږده انسان 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 او د الله رسول فرمایي چې یو سړی د چا کور لره خوشحالي وروړي بچان دې کپړې نه درلودې کپړې دې وروړلې زموږ خلک داسې دروغجن دي قسم ده دا کپړو والا نه دي اوس به نو 15 کسان ځینې وباسو دا په زکات کې هغه کپړې ورکوي چې په ګرد کال یې ګراک پوښتنه نه ده کړې په ګرد کال د خرڅېدو ځای نه دی راغلی
په 1500 روپۍ خرڅولی نه سولې پر غریب یې په 15,000 شمار کې هلته په خپل ډایري کې ولیکل 15,000 زکات ادا. هغه غریب خو مې خطا کوي، مسکین و کونډ و یتیم خو مې خطا کو، هغه لوی د عرش مالک به څه پکوي؟ او تا په دې ولیکل چې د عرش مالک له ما پوښتنه کوي چې تا زکات ورکړي که نه؟ زه ورته ما زکات ورکړي. نو الله فرمایي زه په تا نه یم خبر. د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ به الله د یو چا څه پوښتنه وکړي چې زه داسې تږی وم، تا ولې ما ته اوبه نه راکولې؟ وایي الله ته کله تږی کېږي؟ الله ورته وایي زه داسې بیمار وم، تا ولې پر ما پوښتنه نه کوله؟ ولې الله ته کله بیمار کېږي ناجوړه کېږي؟ الله پوښتنه ځینې وکړي زه داسې وږی وم، ستا هر څه پوره و، تا ولې ما ته شی نه راکوئ؟ دی ورته وایي الله ته کله وږی کېدې؟ الله ورته وفرمایي دا ستا د کور و څنګ ته مسکینان، غریبان، بېوسه، بېچاره، بېبسه، دا کونډه، دا یتیم، دا مهاجر، دا لاروی، دا مسافر، دا چې کوم ناجوړه و تا پوښتنه نه ورباندې کوله، دا زه ناجوړه وم چې دا وږی و. الله فرمایي دا زه وږی وم چې دا تږی و. الله فرمایي دا زه تږی وم. یعنې که تا دی اوبه کړی وای زه له تا راضي کېدم، که تا دی خورولی وای زه له تا راضي کېدم، که تا دی و ډاکټر ته ښکاره کړی الله فرمایي زه له تا راضي کېدم. څومره غټه خبره ده عزیزانو. صحیح سلو دا به هر وخت کوو، خو خاص کر دغه عزتمنو خلکو ډېر خیال باید چې وساتو، ډېر یې وساتو او ډېر یې وساتو. الله دې موږ توفیق راکړي. الله دې هیڅوک و هیڅ چاته نه محتاج کوي، الله دې هیڅوک و هیڅ چاته نه مجبور کوي. دا چپه لاس دې الله ورسته ته رسته دې الله و چپه ته نه مجبور کوي، نه محتاج کوي. چې کوم څوک محتاج دي الله دې له غیبه په خپل عظمت په خپل لویي د دې ټولو مسلمانانو محتاجي ور ختمه کړي. د دې چې کوم ضرورت او مجبوري ده هغه ضرورت او مجبوري دي الله ور ختم کړي. هغه د دې چې په زړه کې کم یو مشکل دی الله پاک دې هغه مشکلات د خپل عظمت، د خپل وحدانیت، د خپل فضل په خاطر جنې لري کې. دا خبره ختمه شوه عزیزان.